په دې ژوند کې خاص کرنن سبا چې نه فتنې ډېرې شوې دي او مسائل ډېرې شوې دي کاغه د دنیا مسائل او کاغه د دین سره تعلق ساتي هغه مسائل دي خو د فتنو او د مسائلو چپی دي چې انسان کله یو طرف ته وړي او کله بل طرف ته وړي په دې وخت کې انسان ته ډېری ضرورت دي چې د اسمان دروازې وټکي او د رب العالمین سره یو رابطه قائم کی چې چرته د چپی د ځان سره وینسي دغه لپاره بیا د الله سره چې رابطه قائمه دغه لپاره دعا ته ضرورت ده دعا یو چې عبادت ته چې دغه ډیر فضایل لغلي دي په قران کې او په حدیث کې بعض فضایل ته اشاره کوو چې د دې عبادت اهمیت مونږ ته ښکار شي نن سبا د ډیرو خلکو ته د دعا دي سي ورهونته کې خبره ښکاری منځ د عبادت ښکاری حج ته عبادت ښکاری عمره ته عبادت ښکاری او jihad ته عبادت ښکاری خدا دعا ته په دې نظر ګوري لکه دا چې عبادت نه حالکه دا عبادت ته او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کوي نعمان ابن بشیر رضی الله عنه حدیث ته الدعاء هو العباده رسول صلی الله علیه وسلم دعا چې دا عبادت ته دعا عبادت ته دې عبادت نه ډېر خلک چې غلري الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي واذا سالك عبادي عني اے پیغمبر کله چې تانا زما بندگان زما مبارک ته پوښو کی فاني قريب نزل نجدي ما اجيب دعوه الداعي اذا دعان کله چې یو بنده ماته دعاګانې کوي او زمانه دعا غواړي نزه داغه د دعا قبلو ما داغه فضیلت ته د دې عبادت کته سوچ کې په دې آیت کې ډېر دي آیتونه په قرآن کې شته چې الله پیغمبر ته وی يسالونک وی دوی ته نه تاسو کې دې مسلې مبارک قل تورته دي شو یعنی ټول جواب ورکا په دې کې الله دې پیغمبر ته نه دی ویل چې ته وای واذا سالك عبادي عني فاني قريب نزني دې جواب وي زمانه والی ولی ځکه چې الله دا نه غواړي چې د انسان او د رب په منځ کې یو واسطه جوړ شي ډایرکټ سره رب العالمین سره رابطه الله په قران کې وقال ربكم ادعوني استجب لكم او تاسو رب دا وایي چې ماته سوال کوي او زمانه دعاګانې غواړي استجب لكم زبستاسو دعا قبول کوم او تاسو چې غواړي بدل درکم مخکې ویل دي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين کم خلک چې ځان لوی غني زما د عبادت نه او تکبر بکی او ماته نه واپس کیږي داخله به جهنم ته ځي خبره د دعا وکړه به کم خلک چې لوی کوي مطلب دا شو الله وی چې کم خلک زمانه سن غواړي او ماته دعاګانې نه کوي زمانه دعا نه غواړي داخله به جهنم ته دنه شي ولې چې دوی کې تکبر دی عجزي رب العالمین ته نه ښکارا کړي الله سبحانه وتعالى بالقران کوي انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها کم خلک چې زمونږ په آیاتونو باندې ایمان وروړي هغه د خلک دي دغه صفات ذکر کړي او کې دا صفت ته او کې دا صفت ته دا یو صفت به کې دا ذکر کړي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا د شپې د تلانون الله یغوره پاسیدلی او په تور تیرو کې چې موږ ته ولاړی او چې وی او دواګان غواړي ولی ځکه چې بزړه کې یری د رب العالمین نه هریږي او د رب العالمین نه تم ساتي د مؤمنانو صفت ده الله وی کوم خلک چې زما په ایتونو باندې ایمان وروړي په کې د صفت پروت یو بل ایت کې الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي دی وی اے پیغمبره د دې خلکو د خوانه بنخوځي کوم خلک چې ماته دواګانې کوي زمانه چې خپل ضرورت غواړي او ماته چغوي ګور خپل پیغمبر ته ویلي دا خلق بو نه پریدي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي اے پیغمبر هغه خلکو سره چې دې ځان لازم کا هغه په مجلسونو کې کینا دا غوي سره مرګرتیا کوه کوم خلک چې ماته سحر ما خام چغي وي دمه دعاګانې غواړي ولې الله پیغمبر ته دا خبره کوي چې دا خلک اوچت خلک
ځکه الله پیغمبر ته چې دوی سره کېنه پاسه ډیر. سلمان رضی الله عنه حدیث ته وی چې رسول صلی الله علیه وسلم وی او دا ډیر عجیب حدیث ته لا يرد القضاء الا الدعاء قضاء او تقدیر دا نشرت کېده مگر په څه باندې په دعا باندې و دومره چې عبادت تقدیر پیرت کېدیش. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی من فتح له منكم باب الدعاء تاسو کې چې بچا باندې الله د دعا د دروازه را کولو کړه ولله ته دعاګانې ډېری کولې او هغه ته چې غواړي فتحت له ابواب الرحمه په دې باندې الله د رحمت دروازې کولو کړي. د دې دعاګانو د لاسه رب العالمین په دې انسان باندې د رحمت دروازې کولو کړي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دعا فائدہ ورکړي د هغه مسلې مبارک چې واقع شوي او د هغه مسلې مبارک چې لانی واقع شوي. هر ټیم کې دعا فائدہ ده. يا رسول صلى الله عليه وسلم فعليكم عباد الله بالدعاء د الله بندگانو یلا ته دعاګانی او هغه ته چغي او هغه خپل مسلې مخکې کوي. فعليكم بالدعاء الله نه دعاګانی غواړي. او د حدیث امام ترمذی رحم الله راوړي. بلکې عجیب خبره ده چې الله سبحانه و تعالی د مرګ نه بعدم دا خبره خوخه دي چې زموږ بندگان زمانه سو غواړي په جنت کې هم دا خوخه د قیامت په ورځ هم دا خوخه رب العالمین دا خبره ډیره خوخه دي چې زموږ بنده ماته عاجزي راخاره کی. بلکې الله سبحانه و تعالی په دې باندې غوسه کیږي او د بنده نه خفه کیږي چې دا غنه سنه غواړي. حدیث کې راځي امام ترمذی رحم الله امام ابن ماجه دوی راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره اوریدلې من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه څوک چې الله نه دعا نه غواړي نو الله وته بغوسه کی شي په غضب کې شي. وبل حدیث کې راځي من لم يسأل الله څوک چې الله نه خپل حاجتونه نه غواړي يغضب عليه نو الله دته په غضب کې کی دنه خفه کیږي دته بغوسه کی. الله سبحانه وتعالى نه دعاګانې ډېرې غواړي. هغه سره خپل رابطه قائمه کوي او دا ته ویم چې انسانانو نه ځان لري ساتي. د انسانانو نه ځان لري ساتي. د انسانانو چې کوم رب دی دا سره تعلق جوړ کوي دنیا او آخرت مستاسو خېسته شي. یو عزت به تاسو په دې ځل کې به یو خونی یو اطمینان او سکون به. یو عالم دا خبره کړې ده په شاعرۍ کې او ډېر عجیب خبره کړې ده او یاد یې کوي د ځان سره عمل به وکړي. خپل شاعری کوي لا تسالن بني ادم حاجه دا ادم د بچین خپل حاجت چرته مغواړه وسل الذي ابوابه لا تحجب دا هغه چا خپل مسلې غواړه او هغه چا خپل مسلې بیانوي چې هغه دروازې نه بندي. رب العالمین دروازې ته کولاو دي چې سټه مو ته دوا کې سټه مو ته چغوي هغه اوري او قبلي بیا وی الله يغضب ان تركت سؤاله. الله خفقي غسكي بدي خبره باندې کله چې دا غنه سوال نه کې وبني ادم حين يسأل يغضب او د ادم د بچینه چې کله څه غواړي نو غسكي. فرق دی رب العالمین کې وبندگانو کې د الله نه چې څه نه غواړي غسكي او د ادم د بچینه چې څه غواړي نو غسكي.